محمد نبی اساخیل لا هم د نړیوال جام پړاو پر ګلبدین ایب ور اړوي. محمد نبی وایي ګلبدین په ټول ژوند کې لوبډل مشري نه وکړي، هغه به څنګه لوبډله مخته وړي وای. د بنگلاديش خلاف لا ټیسټ لوبې او تاریخي بریا وروسته له یاد فارمټ سره مخه کوونکي لوبغاړي محمد نبی د رشید ستاینه کړې او په نړیوال جام کې د خرابې کارکردګۍ لامل نړیوال جام ته نږدې د لوبډل مشرۍ تغییر په ګوته کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په اپریل میاشت کې اصغر افغان له لوبډل مشرۍ څخه لري او پر ځای یو ورځنۍ لوبو ته ګلبدین، شلوریزو ته رشید خان او ټیسټ ته رحمت شاه د لوبډل مشر په توګه وټاکه. افغانستان د 2019 کال د یو ورځنۍ لوبو په نړیوال جام کې د ګلبدین په لوبډل مشرۍ خپل 9 واړه لوبې بایلودې چې ورسره سم پر لوبډل مشر انتقادونه زیات شول. په ځانګړي ډول د پاکستان خلاف لوبه کې نه پریکړې تر انتقاد لاندې راغلي او بس نو له نړیوال جام وروسته مشر روزونکي سایمنز هم خپل دندې استعفا وکړه او لامل د هغه له اجازه پرته او په ناخوښۍ سره د لوبډل مشر اصغر افغان لرې کول یاد شوی وو. محمد نبی د دوشنبه پرست په خپل مرکه کې ویلي دا هر څه د لوبډلې ترکیب اړوند دي. نړیوال جام ته د بورډ غړو لوبډل مشر تغییر کړ ځکه نو د لوبډلې ترکیب ښه نه وو. رشید په لوبډل مشرۍ کې زه او اصغر افغان د هغه رشید خان ملاتړ کوو او هغه هم د دندې ته آماده دی. کته تر نړیوال جام وړاندې لوبډل مشر تغییر کړي څنګه به ته لوبډله آماده کړي. هغه ګلبدین په خپل ژوند کې لوبډل مشري نه وکړي، هغه به په نړیوال جام کې څنګه لوبډله مخته وړي وای ځکه نو دا سخته و او لوبغاړو نړیوال جام کې ښه کارکردګي ونه کړه. موږ د هند، پاکستان او ویسټ انډیز خلاف بریا ته نږدې لوبې وکړې او اوس دا هر څه په بشپړ ډول تغییر شوي. موږ ځوانانو ته موقع ورکوو. 3 لوبغاړي د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کې ولوبېدل او څو نور به په شلوریزو لوبو کې د لومړي ځل لپاره ولوبېږي. تر نړیوال جام وړاندې کله چې اصغر افغان له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدین ایب وټاکل شو، محمد نبی او رشید خان د بورډ د یادې پریکړې پر خلاف ټویټونه وکړل. تر نړیوال جام وروسته رشید خان د 3 سرو کرکټ بڼو لوبډل مشر او اصغر افغان یې مرستیال وټاکل شو او رشید د لوبډل مشرۍ په همدا لومړۍ ازموینه کې بریالی شو او خپل لوبډلې د بنگلاديش خلاف تاریخي بریا ته ورسوله. نوموړي په یوازینی ځان 11 وکټې ترلاسه کړې او په لومړۍ پړۍ کې 50 هم جوړه کړه. محمد نبی یوازې له 3 ټیسټ لوبو وروسته د یاد فارمټ سره مخه وکړه او لامل هم ځوانانو لوبغاړو ته ځای او موقع ورکول دي. نوموړي په دې اړه ویل موږ پر ځوانانو تمرکز کوو. موږ یو ځوان او لوبډل مشر ټاکلی، هغه پیاوړی دی، شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر توپ اچوونکی دی، نو ځکه موږ ټول د رشید ملاتړ کوو. زموږ د کرکټ بورډ عمومي او اجرایي رئیس ټول د رشید خان ملاتړ کوي.